شمالي وزیرستان د پاکستان پوځ په یوه ورځ د 10 ترهګرو د وژلو دعوا کړې. سلام ستړي مشئ لیدونکو، وخت مو بخیر. په موکړو د دې مهال تازه خو ډېر زیاته هم راپورته. د پاکستان پوځ ویلي د خیبر پښتونخوا د شمالي وزیرستان زولي په د تخیل سیمه کې له ترهګرو سره په نښته کې 6 نور ترهګر وژلي او د ترهګرو سره د ډزو په تبادله کې یو پاکستانی پوځي هم وژل شوی دی. له دې پیښې نه څو ساعته وړاندې هم د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د 4 ترهګرو د وژلو دعوا کړې وه. د پاکستان د سرکاري میډیا ریډیو پاکستان تر مخه د پوځ مطبوعاتو څانګې پرون د شروع چهارشنبې 14 جولای په شپه نوښته ویلي امنیتي ځواکونو د شمالي وزیرستان په د تخیل سیمه کې د ترهګرو د موجودیت کره استخباراتي معلومات ترلاسه کړي وو چې په سیمه کې د ترهګرۍ پلان جوړوي. پوځ ویلي کله چې امنیتي عسکرو د دوی پر ضد چاپه ووهله ترهګرو پرې ناتاره ډزې پیل کړه. د ترهګرو په ډزو کې د خیبر قبایلي زولي سره تړاو لرونکی 34 کلن لانس نایک اسلام الدین د پاکستان پوځ یو عسکر پکې وژل شوی دی. پوځ ویلي ترهګرو بریته پاکستاني پوځیانو هم غخماتی ځواب ویلی او د امنیتي ځواکونو سره د ډزو په تبادله کې 6 ترهګر وژل شوي دي. پوځ په بیان کې دعوی کړې چې د وژل شوو ترهګرو د قبضې څخه وسله او بارودي مواد ترلاسه شوي دي، خو د پوځ دا دعوا د نورو آزادو سرچینو څخه نه ده تایید شوې. د پوځ په وینا وژل شوو ترهګرو په وروستیو کې په امنیتي ځواکونو بریدونو او د ترهګرۍ په نورو پیښو کې ککړ پاتې شوي، خو د پوځ دا دعوا نورو آزادو سرچینو نه ده تایید کړې او د پوځ رسنیو ته د دعوو څه ثبوت وړاندې کړی دی. د پوځ په بیان کې د وژل شوو ترهګرو پېژندګلو نه ده ښکاره کړی شوی، خو په سیمه کې امنیتي سرچینو او ای ډیوا ته ویلي چې د وژل شوو کسانو تړاو د شمالي وزیرستان شورا حفیظ ګل بهادر وسله والې ډلې سره و.